سلامونه دوستانو، تمه ده چې روغ او جوړ خوشحاله به وئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د پاسپورټ لپاره آنلاین فورم ډک کړو. ډېری ملګرو دغه غوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو داسې ویډیو راته جوړه کړه چې آنلاین فورم د پاسپورټ لپاره ډک کړو، هغه هم په ډېرې اسانۍ سره. نو دوستانو، کار یې ډېر اسانه دی، هېڅکله هم تاسو دې ته تشویش مه کوئ. نو مکمله طریقه درته ښایم، یوټیوب سټپ بای سټپ راسره وګورئ، هېڅکله هم دغه ویډیو سکپ کوئ ما دوستانو. نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم درسره لایک کړئ. نو تاسو به راشئ، لومړی به کروم براوزر خلاص کړئ په خپل موبایل کې. کله مو چې کروم براوزر خلاص کړی راځو آنلاین فورم پاسپورټ دغه په سرچ کې موږ ورته لیکو. کله مو چې په سرچ کې ولیکو، لومړی ویب سایټ موږ ته راځي فورم آنلاین پاسپورټ. نو همدغه باندې کلیک اخلو. موږ دې ته یو درخواست کوو، یعنې موږ یو فورم ورته ډکوو. دلته موږ ته ژبې راځي پښتو او دري. موږ راځو پښتو باندې کلیک اخلو. نو دغه دوستانو موږ پښتو باندې کلیک اخلو. دلته د لټون د برکوډ په اساس دی موږ له دې څخه لاندې راځو. دغه اړین اسناد چې کوم د اړین معلومات یې هغه ټول تاسو درسره ولولئ. راځو لاندې غوښتنلیک کلیک اخلو. کله هم دوستانو په غوښتنلیک باندې کلیک واخیسته، نو اوس لږه شیبه انتظار ورته کوو. بالکل دوستانو موږ ته دلته اوس دغه پروسه د کومه فورم چې دی هغه راورسېد. دوستانو رځو لومړی کې لقب لیکل شوی دی، لقب لیکل شوی دی. په لقب کې دوستانو موږ راځو اکا. موږ تاسو دلته ورته لیکو چې اکا. کله هم دوستانو دغه ورته ولیکلو، اوس راځو غوښتنلیک ډول باندې کلیک اخلو. دلته دوستانو دوه اپشن موږ ته، یو جدید یو تجدید دی. جدید دوستانو په دې معنی چې تاسو غواړئ نوی پاسپورټ ترلاسه کړئ، او تجدید دا معنی چې تاسو یو پاسپورټ ترلاسه کړی دی غواړئ چې هغه نوی کړئ، هغه ایکسپایر شوی دی، وخت پوره شوی دی، نو بیا به تاسو لاندې تجدید انتخابوئ. که نوی پاسپورټ جوړوئ مخکې مو نوی جوړ، نو راځو په دغه جدید باندې کلیک اخلو. دوستانو کوډ د سیستم له لورې ټاکل کېږي، دې باندې به تاسو هېڅکله هم کار نه لرئ. راځو دوستانو لومړی تخلص ته. په دې کې تاسو باید یاد وي دغه سره توري، البته د سرو سټار چې کوم ښکاري، د سره ستوري هر آپشن ته چې کوم ته ورکول شوي دي دا ډېر خورا مهم دي. دا باید تاسو هېڅکله هم د خانې پرېږد نه دی حالي. دوستانو راځو لومړی تخلص. تخلص کې موږ ورکوو د دغه نوم تخلص چې دی، البته د تخلص چې دی هغه بلال دی. راځو تخلص په انګلیش، تخلص په انګلیش ورکوو. بیا راځو نوم. دوستانو نوم هم دلته اوس موږ ورکوو. نوم دوستانو دلته زه اوس د ده شخص نوم هم زه لیکم. اوس راځم دغه نوم هم اوس ورته لیکم، تاسو به هم دغه نوم ورته ولیکئ. راځو دغه کس اریان الله نومیږي، دغه لوس نوم په انګلیش ورکوو. نو راځو دغه نوم هم په انګلیش باندې زه دوستانو درته لیکم. بالکل دا مو شو. راځو د پلار نوم. د پلار نوم هم لومړی دوستانو ګل شهان، او وروسته دغه د پلار نوم په انګلیش باندې داسې ورته ولیکئ. راځو د نیکه نوم ته نیکه نوم هم پښتو کې ورکوو، او بیا راځو دغه نیکه نوم چې دی هغه په انګلیش کې ورکوو. زیږېدو نیټې ته اوس دوستانو راځو. زیږېدو نیټې ته دوستانو موږ راځو، دلته لیکو چې 1498. دغه تاسو باید همدغه څه ډول چې کوم دي هغه تاسو ټول باید ولیکئ، خو زه یو ځل زیږېدو نیټه چک کوم. نو راځم د اتمې 15مه نیټه. کله مو چې دوستانو دغه کار مو وکړ، تاسو ته دلته په خپله باندې دغه کومه میلادي نیټه چې دا په خپله باندې تاسو سیستم له لورې جوړول کېږي، نو تاسو به صرف دغه لمریزه نیټه ورکړئ او بیا به ستاسو سیستم په خپله دغه میلادي نیټه دی پیدا کوي. راځو دنده. دنده څه لري دوستانو؟ مشاور دی، دغه هلته نور کارمند دی، یعنې هر ډول ته تحصیل دیگر دی، معاون دی، کارمند بانک دی، انجینر دی. خو موږ راځو څه کار تاسو نه کوي، شغل آزاد انتخاب. او که چېرته تاسو کوم څه ورته انتخاب کوئ، نوره محصل، انجینر، هر څه چې انتخاب کوئ، بالکل به تاسو اسناد هم هلته وروړئ او تاسو څخه بیا اسناد هم غواړي. راځو د زوکړې ځای په کوم ځای کې زیږېدلی دی، نو راځو دوستانو خوست ته. راځو دوستانو لاندې استوګنځای. په استوګنځي باندې کلیک اخلو. دلته هم یعنې اوس چېرته فعل حال په کوم ځای کې موقعیت لري. راځو دا هم خوست انتخابوو. مدني حالات مجرد دی، واده شوی دی، نو دا هم مجرد انتخابوو. دلته تذکره غواړي، هویت د سند دی هغه کومه تذکره لري دوستانو، د تذکرې سند لري یا تذکره لري، کاغذي تذکره یا هم برېښنایي تذکره. راځو برېښنایي تذکرې باندې کلیک اخلو. که چېرته تاسو کاغذي تذکره لرئ، د تذکرې شماره به ورکوئ، ټوکه به ورکوئ، پاڼه به ورکوئ او د ثبت شمېره به ورکوئ، نو هغه هر څه به تاسو ورکوئ په تذکرې کې. زه راځم برېښنایي تذکره ورته انتخابوم. راځم د تذکرې نمبر ورکوم، 18898. دغه مجلسانو کله ورکړ، نو راځو دلته تاسو ته وایي جنس نر دی، یعنې ښځینه دی، نامعلوم دی، هر څه چې وي. نو تاسو راځو نر باندې کلیک اخلو. د ویښتانو رنګ کوم ډول دی،
مثلا تور د سترګو رنګ کوم ډول دی، مثلا تور د قد د سانتي متر چې کوم دی دغه هم تاسو دوستانو باید دقیق وي. نو راځو ته دغه قد چې دی یو متر 4 سانتي دی. دلته لاندې دوستانو موږ ته حروف لیکل شوي دي، دغه حروفونه به هم تاسو دلته کې ټول ورکئ. کله مو دوستانو دغه حروفونه هم ورکړه نو راځو ثبتولو باندې کلیک ورته اخلو. پوره مو تاسو یو ځلې بیا هم چیک خپل ځان سره بیا وګورئ چې کومه غلطي پکې نه وي، کوم څه پکې پاتې نه وي. کله مو دوستانو دغه پوره تاسو مکمل په صحیح ډول صحیح توګه سره ډک کړ نو اوس دلته تاسو ثبتولو باندې کلیک واخلئ. دوستانو بعضې وخت داسې مشکل راځي زموږ ته، نو کله چې دا مشکل دوستانو موږ ته راغلل یا به د زموږ نیټ چې کوم دی د هغه ضعیفوالی وي یا به کومه داسې بله څه وي که نه دوستانو، نو موږ به دغه پروم بیرته بیا له سره ډکوو. دوستانو کله مو چې ثبت نام لومړی پر ما ډکه کړه راځو لاندې باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې پای باندې دوستانو کلیک واخیستو راځو لومړی عکس باندې کلیک اخلو. خپل هغه تصویر چې موږ جوړ کړی دی 4x5 سایز کې باید فوټوشاپ شوی هم نه وي یعنې ایډیټ شوی هم نه وي، هغه تصویر دلته اوس ورکوو. دوستانو تصویر تاسو باید داسې تصویر ورکړئ چې سم ایډیټ شوی نه وي. نو زه دوستانو راځم دغه تصویر ورکوم. دوستانو دلته اوس موږ ته تصویرانو خپله ګیلري راځي، تاسو بله ګیلري څخه هغه تصویر راواخلئ چې کوم تاسو 4x5 سایز کې برابر کړی دی. نو زه دوستانو راځم همدغه تصویر اخلم. دلته موږ ته لاندې بیا 2 اپشنونه راکوي چې یو مثبت یو بل منفي دی. نو موږ په د منفي اپشن باندې دوستانو کلیک اخلو، دغه تصویر داسې کوچنی کوو. داسې دوستانو کوچنی کوو. راځو په ثبت باندې کلیک اخلو. کله مو ثبت باندې کلیک واخیستو نو اوس راځو بل تصویر هم ورته راخلو. لاندې بیا هغه امضا باندې کلیک کوو. تاسو کولی شئ امضا یا د ګوتې نښان چې 4x5 سایز ولري په تور رنګ باندې لیکل شوي هغه راواخلئ. راځو بیا هم په ثبت باندې کلیک کوو. دوستانو بیا راځو ثبت باندې کلیک اخلو تر څو دغه هم له موږ سره ثبت شي. نو لږه شیبه انتظار ورته کوو دوستانو تر څو دغه پروسه هم له موږ سره بشپړه شي. دغه درېیمه پروسه ده. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو دوستانو دغه هم موږ سره بشپړه شي. تاسو نیټ چې څومره قوي وي همدومره کولی شئ بیا ژر تاسو ثبت نام وکړئ. نو دغه دوستانو دغه هم تکمیل شوله. راځو بعدې باندې کلیک ورته اخلو. دلته موږ ته اوس وایي چې تاسو خپل ولایت انتخاب کړئ، کوم ولایت کې غواړئ پاسپورټ ترلاسه کړئ. کابل دوستانو راځو احمدشاه بابا مینه انتخابوو. نو دوستانو دلته دی بل نمبر کوڅه او نمبر خانه دا کوم مشکل نشته نه ما یې ورکوئ، خو دلته راځو شمارای تماس ډېره ضروري ځکه چې سور سټار یې ورکړی دی. شماره به هم ورکوئ، ادرس ورکوو دوستانو کوم ځای کې تاسو اوسېږئ، کوم ولایت کې اوسېږئ دوستانو هغه ولایت هغه ولسوالي او د دې تر څنګ هغه کلی به ورکوئ. راځو ثبت باندې کلیک اخلو. ثبت باندې چې کله دوستانو کلیک موږ واخیستو دغه زموږ بارکوډ هم دی، دغه هم تاسو د ځان سره ولیکئ یا اسکرین شاټ کړئ تر څو تاسو څخه په راتلونکي کې بیا هیر نه شي او ورک نه شي در څخه. نو بارکوډ او دا زیږېدو شمسي نیټه ډېره مهمه ده د پاسپورټ په پیدا کولو کې. تاسو ته ما لاندې ویډیو هم جوړه کړې ده، دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک شته چې څنګه کولی شو پاسپورټ پروم د بایومیټریک نیټه معلومه کړو. نو هغه ویډیو هم در سره وګورئ. دوستانو دغه پروسه هم تکمیل شوله. نو دلته دوستانو موږ ته اوس راځي نورې دلته کومې چې نورې 5 کومې پروسې دي هغه موږ نه ترسره کوو ځکه چې موږ کوم شرکت یا کوم څه تحصیلات نه پدې کې لیکو، صرف عادي پاسپورټ ترلاسه کوو. نو دوستانو دغه معلومات شرکت دم بعد باندې کلیک اخلو. تحصیلات وظیفه ده دم بعد باندې کلیک اخلو نه ترسره کوو. پاسپورټ قبلي دی که پخوانی پاسپورټ لرئ دوستانو هغه ټول معلومات تاسو دلته ورکوئ. د پاسپورټ قبلي چې کومه دوستانو نوعیت پاسپورټ تاسو لومړی کې ورکوئ، کوم ډول پاسپورټ تاسو اخیستی دی، پاسپورټ نمبر ورکوئ، د تاریخي صدور ورکوئ، په کوم تاریخ تاسو ته دغه پاسپورټ ترلاسه کړی دی صدور شوی دی او تاریخي ختم ورکوئ. نو دوستانو راځو په بعد باندې کلیک اخلو او دغه هم دوستانو سابقه جرمي هم نه لري. بیا راځو بعد باندې کلیک اخلو. وروستی د دوستانو ایجاد درخواست دغه ډېر مهم دی څخه تاسو مخکې نشئ تللی. راځو عادي پاسپورټ انتخابوو، هر ډول پاسپورټ چې تاسو غواړئ. سابقه جرمي دوستانو دغه هم نه ده، په دغه باندې کلیک اخلو، دغه هم نه لري. کله دوستانو په دې باندې کلیک واخیستنو نو اوس راځو مدت پاسپورټ انتخابوو چې څو کلن غواړئ، 5 سال غواړئ او که 10 کلن غواړئ. نو راځو 15 کلن باندې کلیک اخلو. دلته هم نوعیت درخواست عادي انتخابوو. کټګوري دلته وایي دوستانو بزرګ سال برای دلته 14 کنه یعنې که تاسو 14 کلو څخه پورته وایي دلته انتخاب کوئ او که دوستانو له 15 کلو ښکته وایي نو لاندې انتخاب کوئ. نو راځو دغه ماشوم د نو زه له 15 کلونو ښکته انتخابوم. د دې ماشومانو پاسپورټونه چې 3250 افغانۍ قیمت لري. ثبتولو باندې کلیک اخلو.
ثبتول باندې دوستانو موږ چې کله کلیک واخیستو نو لږه شیبه انتظار کوو تر څو دغه موږ سره ثبت شي. بالکل دوستانو اوس راځو چې چاپې پورما باندې کلیک اخلو. کله چې چاپې پورما باندې موږ کلیک واخیستو د دې پورما اوس موږ ته دلته چاپ کیږي. دغه تایید و ارسال هم کوم دی دوستانو. کله چې پورما چاپ کړه د هغې وروسته راځو بیا دغه تاییدوم. دغه لاندې تایید او ارسال دی دا هم تاسو بل د دې څخه تایید هم کوئ او ارسال هم کوئ تر څو د دوی سیستم ته ورسیږي. دغه دوستانو دغه پورما اوس موږ ته چاپیږي. کله چې تاسو ته پورما چاپ شي بیا به بیک ولاړ شئ او د بیک بټن څخه بیا 2 ځلې بیک ولاړ شئ او هغه پورما چاپ باندې به هم البته تایید او ارسال باندې به هم کلیک واخلئ تر څو دغه هم تایید او ارسال شي. دوستانو اوس دلته پورما تاسو ته ښایم چې کوم ډول معلومات دي. په دې کې دوستانو لومړی چې دی هغه برکوډ دی او بل چې دی د دوستانو تخلص دی او بل چې کوم دی هغه د ده نوم دی اسم دی بل دی ولادت یعنې د پلار نوم دی او نیکه نوم هم په دې کې ټول لیکل شوي وي. دوستانو راځو اوس دلته تایید او ارسال باندې کلیک اخلو دغه تاییدوو تر څو دغه تایید شي. دوستانو زما نیټ بالکل کار پر سي پرېښودلو نو دغه تایید او ارسال باندې چې کله کلیک واخلئ دغه به تاسو سره تایید او ارسال هم شي. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو بیا ښه وخت ولرئ.